السلام علیکم دوستانو د نور ښه ویډیو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کولی شئ زما چینل در سره لایک کړئ او د سبسکرایب بټن ووهئ. وروسته د رینګ بټن په وهلو سره تاسو کولی شئ هره ویډیو ترلاسه کړئ. څنګه کولی شو په یو ویډیو کې ایډیټ وکړو، یعنې د ویډیو بیکګراوند ته تغییر ورکړو، یو خط پکې ولیکو، یو موزیک یې ور چینج کړو، یعنې تغیرات راولو تر څو موږ وکولی شو چې هغه ویډیو کې هغه هر تغییر چې موږ وغواړو هغه راولو. نو چې دې دپاره مو یو اپس انتخاب کړی دی چې د کین ماسټر په نامه سره دی. تاسو یې کولی شئ چې خپلو موبایلانو ته انسټال کړئ او اوپن یې کړئ. دلته موږ ته یو دوه اپشن راکړي. اول وایي وکریټ نیو، آیا تاسو کولی غواړئ نوې پروژه شروع کړئ، او بل ګیټ پروجیکټ یا زما سره یو پروژه شته، یو ویډیو شته، هغه زه په هغه کې ورته تغیرات راوړم. موږ ورته چې موږ یو نوې ویډیو غواړو جوړه کړو، نو کریټ نیو باندې کلیک کړو. اوس دلته تاسو سره راځي د دې ریشیو راولي چې تاسو دا ویډیو په کوم سایز څه ډول غواړئ. د یوټیوب دپاره غواړئ، د مسنجر دپاره غواړئ، د انسټاګرام دپاره غواړئ، د ټیک ټاک دپاره، د هر شي دپاره موږ تاسو کولی شو په دې کې یو ویډیو جوړه کړو. نو زه راځم په دا 14.9 چې دا د یوټیوب دپاره په دې باندې کلیک وهم او نیکسټ ووهم. دلته اوس تاسو ته وایي چې تاسو کومه ویډیو غواړئ چې ورته اپلوډ کړئ چې تاسو تغیرات راوړي. زه دا زه وروسته دا په پای کې د سی علامه ده دا وهم چې دا زه وروسته ورته راانتقالوم. نو دا زموږ د کین ماسټر هغه اصلي صفحه ده. اوس په دې کې غواړو چې موږ تغیرات وشیان په یو ویډیو کې څنګه کولی شو راولو. که د میډیا په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې دې ته یو ویډیو اپلوډ کړو یا ورته رایولو. نو راځم په میډیا باندې کلیک کوم چې یو عملي مثال وکړو چې تر څو ټولو ته ښه اسانه شي. میډیا باندې کلیک وهم، یو دانه ویډیو زه انتخابوم چې هره ویډیو زما خوښوي، یو دانه زه ورته راولم. مثال دا ویډیو ده. که تاسو غواړئ چې اول یو عکس راسي وروسته ویډیو راسي، نو د هغه د مخه تاسو باید یو دانه عکس ورته انتخاب کړئ چې تر څو تاسو ته ویډیو لا وساتي. مثال زه غواړم چې زما د ویډیو په سر کې یو عکس شکل ډول دغه راسي. مثال دا عکس چې اول راسي په دې کلیک وهم، دا صحیح کوم. دغه نه بعد چې بیا ماته ویډیو پلی سي، اول ځل به دغه عکس راځي چې که تاسو لیدلی په ځینو ویډیوګانو کې لومړی یو عکس معلومیږي، وروسته چې ویډیو پلی سي. ډاونلوډ ته راځم، په دې کې یو دانه ویډیو ده هغه انتخاب کوم. مثال دا ویډیو ده، دا صحیح علامه وم چې تر څو دا ویډیو راغله. اوس موږ ویډیو مکمل دلته شول. ګورئ تاسو موږ پلی کوو، یعنې اول عکس دی وروسته بیا ویډیو پلی کیږي. غواړم په دې کې لایر اضافه کړم. لایر زه د دا په واسطه سره کولی شم چې اضافه کړم. څه ډول؟ مثال یو بله ویډیو ورته ورچې، افیکټ ورکړې، ټکس ورچې، هر څه چې غواړئ په دا ځای لایر کې موږ یو بل لایر ورته اضافه کولی شو. مثال زه ورته وایم چې دې کې ته زه یو بل دغه اضافه کوم، یو بیکګراوند اضافه کوم. مثال دا هغه یو بیکګراوند دی چې موږ مخته ورچو، دا اوکې کوو. اولینه کېږي هر کې څه مشکل و. دا یو بله ویډیو موږ ورته اضافه کړه.
زموږ یو بله ویډیو دا ده په دې راغله. راځم د دې دپاره دا یو ځای ږدم، ټول سکرین کې راغواړم راولم، نیمه یې راولې، هر څنګه چې ستا خوښ دی هغه ته راوستلی شي. دا مثال زه دلته پلی کوم، دا صحیح کوم تر څو دغه شي. اوس که چېرته دا پلی Roads کوم are made up of much more than just the surface you can see. There are many layers underneath that are working together. یا غواړم وایم د دې اواز دې بند شي، د دې ویډیو اواز کې زه تغیرات راولم. دا اواز زه نه غواړم، دا بل ویډیو اواز غواړم. کولی شم چې د دې والیوم ورقرار کړم. په دې په ځای کې موږ کولی شو چې والیوم بند کړو د ویډیو. مثال پلی کوو هغه یوه ویډیو ده راله. اوس د دویم ویډیو اواز دی او د اولې ویډیو اواز نشته. ویډیو پلی ده مګر اواز یې شی نه دی. دا اواز راځو دا بېرته ډیلیټوو. ډیلیټ دلته کولی شو. غواړو دې ته یو ټکس اضافه کړو. څنګه کولی شو چې یو ټکس یا یو خط ورته اضافه کړو؟ دا ټیک لیک ټکس لیکل شوی دی، په دې کلیک وهو. راځم دلته ورته لیکم مثال افغانستان. دا زه اوکې کوم. نوموړی خط دا دې دلته راغلی. دا وایي کوم ځای کې چیرې په کوم اندازه لیک غواړي جوړ کړي. زه هم په دلته باید راسي. دا صحیح کوم. اوس دا عکس تاسو وګورئ، هغه ټکس دا دی سته. یا کولی شو چې دې ټکس ته اضافه یې کړو، زیات کړو. په دې کلیک وهو. په دې په واسطه سره داسې کشولی شو چې یا زما د ویډیو تر پای دې دا عکس دا خط راسي. صحیح کوم. ور اوس ټکس موږ سره تر پای د ویډیو شته. راځم غواړم د هغه ټکس ته تغیرات ورکړم. په دې کې تغیرات څنګه راوستم؟ یو انیمیشن یا یو افیکټ ورکوم. مثال دا دی چې دا عکس اول دا خط چې راځي باید په څه ډول سره راسي؟ دا ډول راسي، په ډول راسي، د سلاید لیفټ په ډول راسي، هر ډول چې تاسو خوښ دی صرف هغه ورته اوکې کړئ. راځم نور تغیرات پکښې راولم چې بېرته دغه کېږي وځي بیا په څه ډول سره وځي. دغه ډول ختم شي، دا ډول ختم شي، هر ډول چې تاسو خوښ دی په هغه ډول. یعنې په دې کې موږ مکمل تغیرات راوستلی شو چې په څه ډول سره کړو. دا چې ویډیو یې موږ باید کوښښ کوو چې څه یې کمه جوړه کړو، نو په دې خاطر سره نشو کولی چې مکمل دغه یې ووایو. کوښښ کوو چې هغه موږ ته څه مهم دي هغه صرف ځینې تکرار کړو. په دې کې کولی شو چې خط یو طرف بل طرف هر طرف ته کولی شو چې راولو. ویډیو پلی کوو وګورئ. وینې خط په څه ډول سره راغلی، یا چې وروسته پای ته ځي سره کوم کېږي. دوم غواړو د دغه ویډیو او د عکس ترمنځ یو افیکټ راولو. څنګه کولی شو چې دې ته افیکټ ورکړو؟ مثال دا عکس دی، د عکس پسې داسې ویډیو ده. د دې په منځ کې کله چې دا ویډیو پلی کوو دا خپله یو دم داسې یو څه خوند نه کوي. ګوره تغیر وکړي. نو زه راځم په دغه مثبت علامه چې ده په دې کلیک کوم، وایم دې ته یو افیکټ ورکړه. مثال داسې افیکټ باید وخوري. دا اوکې کوم او اوس پلی کوم. ګوره ویډیو په دغه شکل سره تغیر شو. راځو په لار کې خپله موږ افیکټونه لرو. دا د دغه افیکټ دی. په دې په واسطه سره موږ کولی شو ویډیو ته افیکټ ورکړو. ګوره بلو یې کړو. دا ځای زه باید که تاسو لیدلي په ځینو ویډیوګانو کې یو ځای یې هغه یې داسې خم کړي. مثال دا ځای باید داسې راسي یا کوچنی راسي. دا زه کلیک کوم. زما دغه ویډیو کې چې دی دا ځای باید پټ شي، سم معلوم نه شي. ګوره خط راځي د کوم ځای کې په کوم وخت کې د ویډیو په کوم. ګوره چې ویډیو راغله خط صحیح نه معلومېږي. په
په دې کې زیات تغیرات زیات څه شته کولی شو چې موږ جیسه چې راځو دوهم چې ډېر مهم دی هغه زموږ دپاره موږ د یو ویډیو اواز بندول غواړو او غواړو چې د هغه پر ځای باندې یو بل موزیک یا شی موږ پلی کړو. څنګه کولی شو چې دا موزیک دا پلی کړو؟ مثال اوس د دې موزیک ویډیو اواز دا اواز لري کوم دا باید بند سي زه خپله اواز وکړم. نو راځم دغه د والیم بټن باندې کلیک وهم دلته دا والیم قراروم یعنې صفر کوم د دې والیم صفر شو نور دا اوکې کوم. اوس ګورم چې زما والیم هیڅ اواز نه لري ویډیو کې نور اواز نشته. راځم دې ته یو بله ویډیو ریکارډوم یا د ریکارډ په واسطه سره کولی شو چې که چیرې وغواړو چې ریکارډ ورکړو دلته کلیک کوو سټار بټن مو هو موږ د دې سره یو ویډیو ریکارډوو یعنې کومې خبرې چې موږ کوو د دې سره د یو ترجمه په ډول سره کولی شو هغه دلته وکړو او که یا مثال دا دې ته خبرې کوو دا زما خبرې چې زه تاسو سره وړاندې کوم هغه دلته ثبتېږي یا زه غواړم دې ته یو موزیک ور واچوم. راځم دا موزیکونه چې هر ډول موزیک ستاسو خوښ دی مثال دا موزیک په دا کلیک کوم اوکې کوم نور تاسو دا ویډیو پلی کړئ وګورو چې ویډیو موزیک ولري. چې موزیک چیرته دی اوس بیا وګورو بخښئ مرزي دا ویډیو ده په لار کې دونه موزیک خو لار موږ ته انتخاب کړی دی دا اوکې کوو موزیک ته راځو په موزیک کې په دې کلیک وهم دا موزیک زموږ خوښ دی بخښئ چې دا یې څه ولې نه راځي کې مشکل پیښ شو باندې مشکل وکړم څه مشکل دی غواړو اوس موزیک سره کوم راچو مثال دا ویډیو ده د ویډیو ته موزیک نشته زه غواړم چې موزیک په پلی کړم نو ویډیو کلیک کوو په دې کې مثال دا ویډیو موزیک زما خوښ یا وایم دا موزیک باید ولیږي دې موزیک په کلیک کوو سره دلته یو مثبت علامه ده د مثبت علامه کلیک کوو تر څو ویډیو دلته راسي دا اوس که چیرې موږ دا پلی کړو دا به یو موزیک وکړي ګورئ موزیک خپل د ویډیو موزیک ورک شو یو بل موزیک پسې دا موزیک ته موږ تغییر هم ورکولی شو یعنې نیمه یې ویلی شو ویډیو کولی شو چې نیمه یې کړو همداسې هر تغییر که وغواړو چې موږ په ویډیو کې راولو هغه دلته په اساني سره کولی شو راولو یا ریکارډ کولی شو ریکارډینګ خو تاسو ته ما وویل چې په څه ډول سره ریکارډ هم کولی شو غواړو افیکټ مو وویل چې په دې کې څه ډول افیکټ کولی شو د میډیا په واسطه سره موږ کولی شو چې دوې ویډیوګانې سره یو ځای کړو یا یوه ویډیو په یو ځای کې یو بل ځای کې یا بله ویډیو یو بل لایو ورته وکړو افیکټ ورکولی شو دا هم یو سټیکر شی غواړو هر کوم سټیکر چې تاسو ورکوئ هغه یو سټیکر ورکول کېږي په ټیکسټ کې ټیکسټ ورکولی شو هینډ رایټینګ هم کولی شو چې په دې کې ولیکو یا یو خط موږ لیکو په څه ډول سره ولیکو مثال زه دا غواړم دغه باندې ولیکل شي ګورئ خط به لیکلی شو هغه که تاسو بیرته فاکوئ او که ایریزوئ مشکل نشته غواړم دا ویډیو په څه ډول سره کم او کوچنی کړم مثال دا ویډیو ده دونه ډېره ده زه غواړم چې دا ویډیو کمه شي مثال تر دا ځای ده دغه یو څه ځای زه غواړم پکې کم شي دا ژر بټن کې دی دا کوم نقطې دي په دې کلیک کوم دا ټریمیږي یعنې زما ویډیو پر دې ځای باندې کمیږي کوچنی کېږي ګورئ ستاسو ویډیو هغه ځای نور نشته هغه کم شو راځو په دې کې ریورس ووایو کولی شو چې ویډیو موږ داسې کړو چې یو طرف بل ته روټیشن په واسطه سره موږ کولی شو چې ویډیو واړوو تغییر ورکړو یا ریورس یې کړو سپیډ یې ورکولی شو چې سپیډ یې ورزیات کړو ګرافیکونه موږ ویډیو ته ورکولی شو چې څه ډول ګرافیک ورکړو هغه مو دلته ور اچولی شو مثال ویډیو ته دا شکل باید یو ګرافیک ولري
یا دا شکل یو ګرافیک ولې هر رقم ګرافیک عمر دلته ورکولی شي. اوس نو مثال دا افیکټ موږ کړی دی غواړو چې ته یو خط ورکړو مثال کندهار اوکې کوو وبګورو چې په هغه افیکټ کې به ستاسو موږ دا خط دی ټکسټ به کندهار نشته یعنې دا زه اوس اوکې کوم نو به دا ویډیو کې دا خط راغلی ویډیو پلی کوو یعنې د ویډیو په ټولو شیانو کې موږ کولی شو چې تغیرات راوړو یا دا خط کولی شو چې دغسې دایمي باید روان وي هر څه چې موږ وغواړو هغه دلته مثال کولی شو. تر ټولو بله مهمه خبره په دا طرف کې خو موږ تاسو کولی شو دا روټیشن کو خو د دې کین ماسټر کې کوم داسې تغیر چې وغواړو په ویډیو کې تاسو کوشش وکړئ ځکه چې زیات داسې اپلیکیشن دغه فعال شول چې ویډیو د زیاتوالي په خاطر زه نشم کولی هغه درته تشریح کړم تاسو که خپله کوشش وکړئ کار پکې وکړئ انشاءالله هغه به هم ټوله تاسو زده کړئ. یو بل شی چې تر ټولو مهم دی هغه د بیکګراوند دی چې مخکې ما یو وارې تغیر پکې راوستی کوشش مې وکړئ هغه نه راغلی نه فعل چې ولې اوس به کوشش وکړو چې دا وارې که چیرې راغلی مثال لایر ته راځو لار کې یو بله ویډیو انتخابو چې هغه د بیکګراوند ویډیو ده هغه د ګرین سکرین مثال په ګرین سکرین موږ ته ویډیو جوړه شوې مثال دا ډول دا اوکې کوو نه فعل چې په دې کې اوس یو مشکل دی که څه کیسه ده زه به دا چک کړم چې دا څه مشکل لري یا به داسې وکړو دا به ټوله ډیلیټ کړو به یو ویډیو اوپن کړو مثال نوموړې ویډیو ده په بل لار کې غواړي چې دا نه دغه راولو ګرین سکرین ویډیو زما سره دلته په موبایل کې نشته چې وایي اوس په دا یوه دانه ده چې هغه د پېژو مشکل لري که څه خبره ده به هغه پیدا کړمه چې دا نو اوس موږ تاسو غواړو چې د دې ویډیو ته یو ګرین سکرین بله ویډیو افیکټ ورعملي کړو ور واچوو هغه دپاره موږ راځو لایر ته راځو په لایر کې په دې کلیک وکړو راځو د ویډیو ته راځو په ویډیو کې دا ګرین سکرین ویډیو انتخابو دا اوکې کړو اوس که موږ دا فلیک وګورئ هغه ویډیو به هم پکې وي نو د دې دپاره چې د دې ویډیو د ګرین سکرین څه کوو په دې کلیک وکړو راځو دلته د کروما په نامه سره یو کلیف دی د کروما په نامه سره کروما کې په دې کلیک وکړو راځو دا انیبل کوو کله چې دا انیبل کوو وګورو چې هغه دغه نشته هغه ګرین سکرین یوازې ورک شو د دې په واسطه سره کولی شو چې دا چیز خام کړو مثال داسې کړو دا اوکې کړو اوس راځو دا چې هر ځای زموږ ستاسو زړه یې موږ ورېښولی شو مثال زه غواړم دا دلته پرېږدم دا اوکې کړو وکړه چې موږ ویډیو پلی کړو نو وګورو چې هغه ګرین سکرین چې موږ غواړو ورته راولو هغه ګرین سکرین دغه راغلی یا غواړو په دې کې خو څو اپلیکیشن یا څو دانې دي زه غواړم چې یوازې دغه ګرین سکرین ماته راسي نور رانسي و د دې د راوتلو دپاره چې صرف یوازې دغه راسي راځو دا کټوو په دې کې زما چې کوم په کار د هغه زه غواړم دا نور زه کټوم ځم دا طرف ته دا هم کټوم یعنې یوازې هغه زما د خوښ دی چې زما په کار دی زه باید هغه مثال دا دی څه سایز کوچنی کوو چې ښه مناسب مثال دلته راځو اوس دا اوکې کوو کله چې دا کلیک کړو
نور ویډیو نه ساته کې یوازې اپليکيشن یعنی دا په هغه وخت کې موږ استعمال وکړو چې ځینې وختونه یو د ویډیو د جوړولو لپاره تاسو کولی شئ چې خپل په کور کې هم د سکرین پرده جوړه کړئ او د ځان دپاره د ځان څخه یو ویډیو که وغواړئ چې وکړئ شاته سکرین ایسته کولی شئ او یا د یوټیوب دپاره لکه تاسو ته چې اوس دلته راله کولی شئ خپل یو اعلان وکړئ چې زما یوټیوب چینل تاسو درسره لایک یا سبسکرایب کړئ نو په دې واسطه سره موږ کولی شو چې دا هم وکړو یا دا کولی شو چې خپل په خوښه هر ځای چې موږ انتقال په دې کلیک وهو دلته انتقالوو پایت انتقالوو هر ځای چې موږ ستاسو زړه کولی شو یا غواړم ورته وایم چې د ویډیو تر پایه پورې باید ماته دغه افیکټ راسي کولی شم چې داسې کشف اوس که موږ ویډیو صحیح کړو پلی کړو نو ویډیو تر پایه پورې او هغه به ورسره راکړي نو خدای جوړ کړي چې نوموړي ویډیو کې زیات نور دا شیان شته چې تاسو یې کولی شئ خپله د ځان سره هم وګورئ مثال کټینګ دی زه غواړم چې دا ویډیو کټ کړم په هر ځای کې چې تاسو غواړئ ویډیو کولی شئ کټ کړئ یعنې وایي ټریم ټو لیفت د فلی هیډ کولی شئ چې د راسته طرف څخه کولی شئ چې د چپه طرف څخه کولی شئ په هر ځای کې ستاسو ویډیو خوښ وي پرې تاسو دا ټریمولی شئ مثال زه دا غواړم د دې طرفه څخه یوازې ټریم شي ګوره او بل طرف څه نه کېږي یوازې د دې طرفه څخه کېږي هر رقم چې تاسو وغواړئ په دې کې کولی شئ نو خدای جوړ کړي چې زما ویډیو تاسو خوښ کړې وي او تاسو استفاده ځینې کړې وي نو د دې د نورو ویډیو د جوړولو لپاره تاسو کولی شئ چې زما یوټیوب چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ مننه ستاسو له توجه څخه